د قبر شپه. محترم مستمعینو، دا داسې شپه ده چې انسان له خپل اولاد، مور، پلار، دوستانو، ملګرو د هر څه څخه جدا شي. په وحشت او تنهایی کې د اول ځل لپاره شپه تیروي چې هلته نه خندا، نه استراحت، نه خوب شته. محترم ورونو، تا کله د همدغې وحشتناکې شپې تصور کړی؟ دا هغه شپه ده چې د یارې نه پیغمبرانو، صحابو او د اسلام سترو علماو جړلي دي. دا هغه شپه ده شاعرانو یې په ویر شعرونه لیکلي دي. دا هغه شپه ده چې مقررین په تقریرونو ستړي شو. دا هغه شپه ده چې تصور او سوچ د نړۍ هر څه هیروي. انسان په فکرونو او سوچونو کې لاهو کی، د ژوند خوږې شیبې ترخې کی. ایرونو، دا خو د قیامت تر ورځې پورې ستا کور دی. دا هغه خاورون ټاټوبی دی، هغه تنګ ځای، هغه د تیارو غار چې لوس وي نو د انسان ورڅخه کرکه کیږي. که پټ شي د انسان پکې ایثار کړل شي او څه حالت کې به وي. ورونو، قبر د تیارو هغه ډک اور دی. که هلته ته هر څومره په تکلیفي، که هر څومره په عذاب کې، نو ستا فریاد څوک نه اوري. دوستان او ملګري به دې نه وي چې تا سره مرسته وکړي. مور او پلار به دې نه وي چې زړونه ورباندې درد وکړي. مخکې له دې چې قبر ته لاړ شي، پورا چمتواله ونیسه. ځکه الله سوره مومنون کې فرمایي حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون. ترجمه یې تر دې پورې چې کله له دوی نه کوم یو ته مرګ راشي، نو به وایي ای زما ربه، ما هغې دنیا ته بیرته ولېږه چې زه ورنه راغلی. آیا موږ کله هم دا تصور کړی چې کله موږ په قبر کې د بیرته تګ غوښتنه وکړو او راته وویل شي نه نه، هېڅکله بیرته نشي تللی؟ اوس توبهګار شوې، اوس په ګناهونو پښیمان شوې، اوس د نیکو عملونو په ارمان شوې. همهغه ژوند ستا چانس و، تا خپل چانس د خپل لاسه ورکړ. هغه کومه ګناه وه چې تا په خپل ژوند کې ونه کړه؟ آیا ته یوازې د خوب، خوراک، څښاک لپاره پیدا وي؟ هغه ته نه وي چې له نصیحت څخه به تنګېدلې او زما بندګي دې پرېښودې وه او د خپل نفس د غوښتنو پابند جوړ شوی وي؟ آیا تا ته معلومه نه وه چې په همدغه ورځ به ته د ژوند د هرې شیبې جواب ورکړې؟ آیا مونځ کول او نور نیک عملونه دروند بار و چې تا یې د وړلو توان نه لرلو؟ اوس توبهګار شوې. آیا موږ تا ته ښه ژوند او ځواني نه وه درکړې؟ همدغه ژوند چې د تېر شو د نیکو اعمالو د کولو لپاره په غوره موقع نه وه؟ آیا ته نه وې خبر چې ته به ضرور مرې او بیرته دنیا ته به ستا تلل نشته؟ آیا موږ ته نه وې خبر کړی چې له مرګ وروسته بل ژوند هم شته چې هغه ابدي ژوند دی؟ آیا تا ته پیغمبرانو دا دعوت نه و در رسولی چې دلته یوازې نیک عمل تا ته غوره ژوند در بخلی شي؟ دې ټولو پوښتنو ته به بې جوابه او په چغو چغو به جاړې، خو بیا به هغه چغې هېڅ ګټه نه درکوي. زما وروره، د مرګ استازی له تا څخه اجازه نه غواړي. هغه ته باچا، ګدا، امیر، فقیر، ځوان، بوډا بې تفاوته دي. د چا مراعات نه کوي، د چا کورنۍ مجبوریتونو ته پام نه نیسي. چې نصیب وي هغه رانیسي. د مرګ استازی باچاهان له قصرونو څخه راباسي، فقیران له جونګړو څخه، تنکي ماشومان د میندو د غېږو څخه، هغه ځوانان چې نوي ودونه یې کړي وي له پالنګونو څخه، او ناروغان د روغتونونو څخه. د مرګ په هېڅ چا زړه نه سوځي. مرګ د چا پروا نه کوي. مرګ تل توره په لاس کې بې رحمۍ سره د هر چا غاړې غوڅوي. وروره، راځه چې د ژوند په دغو پاتې شیبو کې د قبر د اولې شپې د تیارو د رڼا کولو دپاره یو شمع ولګو. که فکر وکړو نو په دوکانونو او کاروبارونو ځایونو کې او د خلکو په کورونو کې مو د ښه ژوند لپاره د سپینې رڼا قیمتي ګروپونه لګولي دي. که د نیکو عملونو یو شمع په همدغه تنګ غار قبر کې چې تکه توره ترګمي به وي ولګو، آیا ښه به نه؟ قبر کې هلته ملګري، خپلوان، دوستان نشته. یوازې ملګری چې ورته سخته اړتیا وي هغه نیک عمل دی. نو بیا ولې په ژوند کې همدغه ملګری نه تلاش کوو؟ وروره، هدیره کې تا ته مال او دولت نه پکارېږي. هلته خان او غریب په یو خاورین بستر پراته دي. دا ځواني او دا مستی به مو تل نه وي. یو ورځ ضرور مرګ راتلونکی دی. راځئ چې نیک عملونه زیات کړو، بیا به هغه ورځ ډېر ارمانونه کوو په کومه ورځ چې مو په موږ تورې خاورې انبار شي. راځئ چې هدیرې ته د عبرت لپاره لاړ شو. هلته نورو مړو ته دعا تحفه یوسو. زموږ د دغې تحفې ته هغوی تل سترګې په لار دي. دا هغه خلک دي چې یو وخت یې زموږ په شان په دې نړۍ کې ژوند کوو، خو اوس بې وسه په سپېرو خاورو کې پراته دي. حدیث شریف دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: كنت نهیتکم عن زیارة القبور
فزوروا فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. رواه مسلم. ترجمه دا ما تاسي د قبرونو لیدلو او ورتګ څخه منکړی وي، خو اوس ورځي زکه چې هغه تاسو ته آخرت در وبته کوي. سو خبره موکړي الله رب العزت دې مونږ ته عمل نصیب کی او د نور ملګرو سره دا خبر نشر کړي چې الله رب العزت تاسو ته هم اجرونه درکړي او ټول ملګرو ته د عمل کولو توفیق نصیب شي. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. د قبر شپه. محترم مستمعین